کبرا د غزني د مالستان ولسوالۍ یو له بېځایه شویو کلیوالو ښځو څخه ده. وایي خاوند یې په سرطان ناروغۍ اخته دی او دې ته د ځان او خپلو ماشومانو د ژوند د لګښتونو پوره کول ورله غاړې دي. کبرا وایي که څه هم اقتصادي وضعیت خراب دی خو بیا هم بشري مرستو ته لاسرسی نه لري. به جلو که دولت جلو بود همی به تو قطعا گفتم که همی کمکار ما میگرفتیم. 3-4 دفعه به ما آرد و پول داد. باز همی چوهای خانه زیار داد که لغ بود به خانه ها که بیامیدیم. کمپک هایی داشتیم. کمپک های بعد از این خیمه هایی داد. خیمه ها که بود باز بعد از این همی چوهای زیار داد که همی دوالار پناهار بخواه کار کردیم. بعد از این از دولت جلو که خلاشیدیم ما رای اسم الله ما چی نگرفتیم. له بلې خوا د غزني ولایت یو شمېر ځوانان چې په دې وروستیو کې له ایرانه راستانه شوي او اوس په کرنه بوخت دي وایي چې ژوند د دوی په خوښه روان نه دی او له پراخو ننګونو سره مخ دي. مشکل آب داریم، کود داریم، ایرادات دانه‌های ما اصلاح شدنی ضمانتیمون نمیدیم. شرکت‌ها ولی اونها اصلاح شدنی خراب میشه همگیشی. او را میکاریم پول دانه قبلی خورا نمیده خراب میشه دوباره او را میکاریم. همینطور دیگه قرضدار و بدبخت در بدر هستیم دیگه در هیچ گیری ما نمیاد. همینطور کار کده و کشکل کده رئیسی ولی حاصل چې معلوم نیه دیگه. ځینې یې وایي که څه هم خپله ټوله ورځ په کرنه تېروي خو په پای کې د خپلو کورنیو لګښتونه نشي پوره کولی. وضعیت کشاورزی در حد خرابه که دیگه مصارف خود چرا نمیتونیم ما تامین کنیم. چی برسه که خرج خانه و خرج کارگر و غزني یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي د اقتصادي وضعیت له خرابوالي او ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي له نشتوالي څخه شکایت کوي. د دې ولایت د یو شمېر اوسیدونکو په وینا د بهرنیو مرستو له بندېدو وروسته وضعیت د خلکو لپاره په ځانګړې توګه روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې ډېر ستونزمن شوی دی.